اما دغه بل مېلمه چې دی د ده نه زه یو سوال لرم. ده وویل چې موږ چې د هر ګوند سره تعلق لري، که امارات سره او که بل چا سره یې، تاسو په افغانستان کې افغان وژنه نه ده کړې؟ نه ثابته کړه. ثابت نه ده کړې؟ نه بیخي هغه اوس چې تاسو جنګېدئ، خو دا د امریکایانو سره تاسو وجنګېدئ. صحیح، د امریکا راغلې وه او امریکا پرته وه، هره قصه چې وه بانه شوه. صحیح ده. تاسو د ده حکومت نه مخکې دغه اوس چې کوم نظام ستاسو دی، دغه 15 کاله تاسو چې په 1996 په دغه وخت کې چې تاسو حکومت کړی، هغه هم امارات و که نه کومه بله ډله وه؟ همدا ستاسو ډله وه؟ کومه؟ دا 15 کاله مخکې چې تا وویلې موږ حکومت کړی په دې وطن کې، دغه سلا موږ د هغه وخت نه ساتلې. دغه نظام وشه. قربان دې شم. زه تا نه زما سوال دا دی چې تا مخکې وویل چې 15 کاله موږ په دغه وطن کې حکومت کړی، موږ سره د هغه وخت سلا وه. بېشکه هغه همدغه امارات و که نه بل امارات و؟ نه همدغه امارات. دغه امارات. قربان دې شم. هغه 15 کاله مخکې چې تاسو حکومت کړی، هغه کوتاتا په تاسو چا باندې هم کوتاتا کړې وه؟ کوم نظام هم چپه کړی و د هغې نه مخکې؟ هغه د خلقیانو نظام چپه کړ. خلقیانو نظام خو په وجود نه درلودل، ځکه خلقیانو نظام خو د وروس په وخت کې، بیا وروسته تاسو غوندې لکه یو دغه خبرې ته مې غوږ کېده، یو دغه زما خبرې ته غوږ کېده، زما سوال مکمل شي. یو دغه زما خبره واوره که نه، په دې خوا نه وو سره په لیکه په زوتره ټوپونه به نه وی، یو دغه زما خبرې ته غوږ کېده. یو دغه خلقیان، یو دغه صبر وکړه، یو دغه ټوپونه به نه وو، خبرې به کوو سره. هغه خلقیانو په خلاف باندې خو دغه مجاهدین را پاڅېدل، وایي خلقیانو روسان راوستل او موږ روسان د افغانستان نه وویستل. سپېڅلي مجاهدینو مسلمانانو هغه د روس خلاف باندې، د کفر په خلاف باندې هغې جنګېدلي، د کفر په خلاف هغې هم جنګېدل، ځکه روس هم کافر دی، امریکا هم کافره ده. هغه خلک مجاهدینو، تاسو هم مجاهدین یاستئ. صحیح ده. تاسو هغه وخت کې خو روسي او امریکایي بل خو وجود نه درلود، هغه مجاهدین صاحبانو چې هغې وروسته شکست ورکړی و. تاسو خو د هغې خلاف راغلئ، په هغې کوتاتا وکړه که نه؟ صحیح. ته نو ولې مو وکړه؟ ته دا وایه. همدا پوښتنه سوال زه لرم، ولې مو وکړه؟ ودرېږه، بس هغه جواب درکوم. د روس په وخت کې انشاءالله فیده شوی نه وم، خو خیر د کتابو د لارې ګوره خاوند د کتابو ودرېږه خبره د مشرانو سره موږ هاورو یا د کتابو سره، ځکه په وخت کې زما پیدایش نه وسوي. راسه دې ځای ته چې ته وایې ولې دغو سره وجنګېدلاست. ګوره ښه مجاهدین ټوله کښېنستله پر کورونو یې پاته سلو، چک مخلوق دا په ودرېدله. ګوره د الفانو سره زناوې شروع وې، الفان یې ودوله. دا تا ته هم معلوم دي، خالي سترګې پټه یې اورې، هر څه درته معلوم دي. دا ستا مرحوم ولې د دې خلکو په خلاف باندې مثال توپک راواخلي، ولې ورسره وجنګېدی؟ دا ټوله دنیا ته معلومه ده، څوک حق وایي او څوک یې پټوي. صحیح شو. یو دقیقه تا ته هغه به یو څو کسانو، بس دا افغانستان نو. صحیح ده. یو څو کسانو به دا کارونه کړي. صحیح ده. اول خو دغه جزا الله ورکوونکی دی. یو دقیقه ګوره محترمه، زما خبره ته غوږ کېږده، زه درته شی وایم. هغه به محدوده یو څو کسانو په دغه 8 ګوندو په افغانستان کې. صحیح ده. دغه 8 ګوند کل هم ټولو دا کار نه کوو، محدوده به یو مثلا لیوا و یو کنډک و یو دغه په هغه کې به یو قومندان یا یو کس یا 2 کسانو به دا کار کوو، 200 کسانو ژوند کوو. د 200 کسانو دا کار نه کوو، یو 2 کسانو به دا کار کوو. صحیح ده. بس افغانستان دا کار نه کوو، هغه 2 کسانو ته به د جزا ورکړې وه. یو دقیقه قربان دې شم، زما خبره د غوږ کېده. تا ته یو حدیث د قرآن یو سورت یو آیات داسې ما ته یو بیان کړه چې په دې خلکو باندې د کوتتا امر راغلی چې تابع کړی و. تر کوم یو ده؟ باطل نظام باندې مجاهدین صاحبانو باندې لواطت یې کوئ. څنګه جهاد نه والکه لواطت یې کوو. ډاکټر نجیب شرابي و، لواطت یې کوئ. یو ثبوت د ډاکټر نجیب وښیوه چې شراب یې څښلي، لواطت یو دغه یې وښیوه. تاریخ واوره قسم دې په تاریخ ما اورېدلی دی، قربان دې شم. زما خبره ته غوږ کېږده، زما خبره ته غوږ کېږده، زما خبره ته واوره. دغه ستاسو ملا یو منټ یو دغه خبره ته غوږ کېږده،
دغه ستاسو د رئیس د پاسپورت رور د شرابو سره یې ګیر کو صحیح ده چونکۍ ګاډه اګوله ټوپونه ما خبره ده وکړه زما خبره ده وکړه ستاسو د رئیس پاسپورت رور د شرابو سره یې ونیولو صحیح ده بس تا افغانستان وکړه ټول نړۍ وکتلو چونکۍ په وطاق کې ګډولې ټول نړۍ وکتل ولې ته د جزا نه ورکوي ته څو داسې جزا لا غواړې نه دغه هلکان یو ماشوم د ولګې د لاسه د فقر د لاسه د یو پیازو دانې پټه کړي یو پتاتې پټ کړي یو ډوډۍ پټه کړي هغه ورته په غاړه کې اچولې ولې ته په غاړه کې واده چاو یو دغه زما خبره ده وکړه زما خبره واوره ټوپونه به نه وی دلته چې د افغانستان کې دغه خویندې میندې تاسو په سړک باندې نیولي قمچینې مورته نیولې دورې مورته نیولي څنګساروۍ په دغه ککره یې ولې دا د مردګاو بچی هم ولې ونه ویشتو ولې په دې سره کش نه کړ د مردګاو بچی ته ګوره دا خبرې مردګاو بچی دی مولا عمر دی مردګاو بچی دی دغه هیبتي ځناور دی ښه دوستانو خبره خو دغه افغانان دغه په ډېره بخښنه سره خبره جنجالي شو دواړه ما هم قطع کړه نو حاجت د کنځلو نشته